څه ته وشول بیا او مرسخواره بیا چی واچوئ دا څوک دي ستا زما له کوره راووتی ته ولې داسې کله زه شک یم چې پسې رالسم دوی څوک مطلب یې چې شتی دي د موقع پر ځای بیا دوی دغه رنګه شي پکه یې څه اوس به ستا خوښ شم تا چیرې د مړو کور پیدا کړ څه که ورور څه سختره ده ځان به دم خوش کړی وي زه به دم خوش کړی وم څه کیسه ده څوک منډې پسې دراوئ چیش دي سړی څه سوی سړی کوم سړی شینکالی هغه دغې لاره دی زیاته لار ته ګوره سې لاره الوتي یاسته گیٹ خاص کا ورشدي تا څه نه خور ته ملاتړ وکړي سړی څه نخرې مو شو کړي دي هی سړی څوک چې زما د کور راووتی چیرې وایي سړی څنګه چیرې وي ځان دی واچې ما په خپله ګناهګاره ویل دی ته اوس هی چې مونږ شو کړي دی زما عزت ته راتار په تا چیرې دي کومه تا زما خاندان کې هیله څه کړه ستا له لاسه ته ګرشه زیاته دلته د ژوند حق نه لري ستا په کار دا دي سړی ته وډبوي زه د در خمره کې چورې ته چې دلته کور یې خو دا د غمی کار ډوډۍ له به ورتلې زه د غمې ډوډیانو ته څه خلاص یم ستا نو بیا څه خوارۍ په سر ته راوښتې دي چې مړۍ ته نه یې خلاص زه نو د غمې ډوډۍ له څنګه ورسم چې موږ له کوره وتلي نه وي زموږ په کور بیا خل وځي نه ننوځي وځي نه نوځي چورې ته وچیش یې چې شروع یې غرو له غونډۍ مشلې یې چیش ته ولاړ شه مارزه مه راخرابوه اوس غرونه غونډیانې په کوټه کې وګرځي ما څنګه دله چکروي چورې تا کړي چیش دی ورندیاري ورندیاري الله څه په کړي دي ورندیاري ورندیاري راځئ چې راځئ چې وازکت مو سره کوم کې وخېز دا وازکت چې نه کوه چې کرایه لا کړه کرایه کړی چې ته د وازکت سره کوې ته څو خو دا خښته درواخه چورې پیښه څه وله پیښه وڅه پیښه په کړي د څه دي وچیش پیښه دا وه چې زموږ له کوره سړی ووتی دا مال خو نه وراله زه خو کور نه وم تا له راغلی و سړی هغه د کور یې څوک نه و بابا
ښه نمبر یې درسره شته اوس تا نمبر یې شته نو ته یې رامیلاو که خبره وکړې الو السلام علیکم وعلیکم السلام ښه یې جوړ یې څنګه یې شمسلا جوړې شمسله یمه اجغما یمه جغمه کاته یې څه سپاسه ولې نه راځئ وروره ناوخته سپاست ګړی هم په انتظار دی بس موږ زه دا یم اوس له بازاره زه خرالمه اوس کور ته روان یم یو به درسو بس نو راځئ یو راسوئ او بس درنه که خدای کول زه خالي کور ته ورسم صبر سړی دا رنګه ښکارګېدی لالا سړي به زموږ له کوره وه زوی لیکري وتی کښېنه دا کښې مشه لا انسانان خو نه یاستئ یا ته راشئ پر ښځو لرګیان وګرځئ ظفر خانه ته دا ستا موټر لږ بیداره راوځغله وراسه دا زموږ له کور سره زه دلته ویلم د بیماري دا به هسپتاله ورسو لږ بیداره راځه کښېنه دلته سړی به ته تر لرګوی کښې بې بخته که هوله سړی به ته تر لرګوی کښې